سلامونه علیکم هله په دې خلک تاسو ټول برترو جوړو د افیه جامع تنسي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د بنگلاديش سره هیڅ نو ستونزه نه لرو الحمدلله مسلمانان دي او موږ هم مسلمانان یو شکر زیاده د کرکټ په برخه کې لکه څنګه چې تاسو ته پته ده ګل خانان راځي او هغه یو رقم له تبلیغ کوي د دې لپاره چې بنگلاديش زمون د افغانانو خلاف وګرځوي او بنگلاديش ته وخایي چې دا د ستاسي مقصد د ناکامۍ غوښتونکي دي په داسې حال کې چې نه الحمدلله موږ د هغو سره هیڅ نه ستونزه نه لرو او موږ الحمدلله مسلمانان یو هغوی هم مسلمانان دي دا په دې خاطر چې موږ د هند سره ښه مناسبات لرو او په دې خاطر باندې دوی غواړي چې د بنگلاديش ملاتړ شي او موږ ورته په یو شکل غلط ور معرفي کړي بیا زمونږ پښتانه هم شته چې بنگلاديشیانو ته د هغوی هغه کړنو ته د غرور په سترګو چې دوی غرور کوي او دوی چغې وهي او داسې خدای مو په خیر کا ګوري تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې افغانستان په ډېر کم وخت کې لوی پرمختګونه کړي دي او طبیعي خبره ده چې رقم له بخیلتوب راځي دا چې تاسو ته معلومه ده موږ چې پاکستاني خپلوي فرض مثال په داسې حال کې چې ظلمونه په کړی دي او رنگارنګ ظلمونه په کړی دي څومره بنگالیانی وجلي دي نو زمونږ خورسایي څنګه او ستونزې سره موږ خور سره باید څنګه مشکلونه لرو